السلام علیکم. احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته په خیر راغلی. آیا متحده عرب اماراتو ته پروازونه په رښتیا بندیږي او آیا متحده عرب اماراتو نوي اقامې یا پخې ویزې خلاصې شوي؟ دوستانو دا هغه پوښتنې دي چې نن سبا وخت کې مانه ډېرې زیاتې پوښتل کیږي. نو راځئ چې زه د ستاسو دغه پوښتنې جواب کړم. هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. د ویډیو اریانا ټراول سپانسر کړې ده چې کم تاسو ترې افغانستان پاکستان سربیره واړې دنیا ټیکټونه په مناسب قیمت ترلاسه کولی شئ. ورسره د اماراتو ویزټ ویزې، د نورو ملکونو ویزټ ویزې، عمرې پیکیجونه، هوټل بوکینګ، د اماراتو سیل او په اوس وخت کې کم کسان چې د افغانستان پاکستان څخه اماراتو ته راځي د هغو لپاره رجسټریشن کول خدمات هم وړاندې کوي. بلې ډېر ښه خدمات چې تاسو هر ځای کې موجود وي د دوی څخه ټیکټ اخیستی شئ. کله مو چې ټیکټ واخیستو هغې نه پس د دوی اکاونټ ته پیسې ولیږئ. دفتر یې په دیره دوبۍ کې دی. د کوم اډرس چې تاسو ته ښکاري د دې له لارې تاسو کولی شئ چې د دوی دفتر ته ورشئ او د کومې واتساپ شمېرې چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې تاسو د دوی سره تماس نیولی شئ. ښه، زیاتو ملګرو سره اندېښنه ده چې ګواکې اماراتو ته پروازونه بیرته بندیږي. نه پوهېږم چې دوی د کومې سرچینې نه دا خبره کوي. کله م کوم چا چې مانه دا پوښتنه کړې چې اماراتو ته پروازونه بیرته بندیږي، نو چې ما ورنه پوښتنه کړې چې تاسو ته چا ویلي دي، نو اکثریت هم دا جواب و چې ماته مې ملګري ویلي دي او یا کوم بل ځای کې ما داسې خبره واورېده. ځینې خو پکې داسې هم و چې ټراول ایجنسیو له ورته ویلي دي چې اول تاریخ نه پروازونه بیرته بندیږي. نو نه پوهېږم چې دغه کسان دغه خبره د کومې سرچینې څخه کوي. ما د دې په اړه ډېره پلټنه وکړه او ورسره مې خپلو همکارو ټراول ایجنسیو والا نه هم پوښتنه وکړه چې آیا تاسو اول تاریخ نه ایخوا ټیکټونه خلکو ته ورکړي او که نه. نو دغه برخه کې راسره شمس افغان ټراول ایجنسي، رحمت زی ټراولز، دوبۍ انټرنیشنل ټراولز، حاجي شیر ټراولز او ځینې نور هم دي چې دلته هر یو نام اخیستل زیات وخت نیسي. نو دغو ایجنسیو نه چې ما کوم معلومات ترلاسه کړل په دې کې د اول تاریخ نه نیولې تر 10 تاریخ پورې ډېر زیات ټیکټونه خرڅ شوي وو او نور هم خرڅېږي. نو هغه کسان کم چې په دې تشویش کې دي چې اماراتو ته پروازونه بیرته بندیږي، نو زه به دغه ته په جواب کې ووایم چې اول د اماراتو حکومت پرېکړې هېڅ پته نه لګي چې دوی کله خپله پرېکړه بدلوي او کله کوم نوی قانون راوباسي. خو فلحال چې کوم قانون دی او فلحال چې کوم معلومات ما سره دي، نو اماراتو حکومت داسې هېڅ نه دي ویلي چې مونږ به ایرپورټونه بیرته بندوو او اوس کم پروازونه چې اماراتو ته کیږي دا به بندوو. نو اماراتو حکومت داسې هېڅ نه دي ویلي. نو تاسو بالکل مه ورخطا کیږئ. کومو کسانو چې په دې نږدې تاریخونو کې ټیکټونه کړي، انشاءالله چې د پروازونو بندېدو له وجې به تاسو نه پاتې کیږئ. را به شم ستاسې بلې پوښتنې ته. اوس اکثره خلک هم وایي چې متحده عرب اماراتو ته نوي ویزې یا اقامې خلاصې شوي دي کم کسان چې وطن کې د هغو لپاره. نو دوی ته به زه په جواب کې ووایم چې نه، هغه کسان کم چې وطن کې د هغو لپاره تر اوسه پورې اماراتو ته پخې ویزې یا اقامې نه دي خلاصې شوي. نو تاسو یو څه موده انتظار وکړئ. شاید په نږدې ورځو کې کم څوک چې غواړي چې اماراتو ته په پخه ویزه راشي، نو دوی لپاره د ویزو خلاصولو لړۍ پیل شي. خو فلحال نوي اقامې یا پخې ویزې هغو لپاره بند دي کم چې په وطن کې دي. که چیرې هم د دې په اړه کوم بدلونونو اعلان وشو، نو تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه ته کیبوئ. انشاءالله چې زه به یې د دې له لارې درته خپروم. که چیرې هم تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ، دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ، نو دا ضرور در سره لایک کړئ. بله دا چې تاسو د ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. نور مو په الله سپارم. د الله په امان. د ویډیو اریانا ټراول سپانسر کړې ده چې کم تاسو ترې افغانستان پاکستان سربیره واړې دنیا ټیکټونه په مناسب قیمت ترلاسه کولی شئ. ورسره د اماراتو ویزټ ویزې، د نورو ملکونو ویزټ ویزې، عمرې پیکیجونه، هوټل بوکینګ، د اماراتو سیل او په اوس وخت کې کم کسان چې د افغانستان پاکستان څخه اماراتو ته راځي د هغو لپاره رجسټریشن کول خدمات هم وړاندې کوي. بلې ډېر ښه خدمات چې تاسو هر ځای کې موجود وي د دوی څخه ټیکټ اخیستی شئ. کله مو چې ټیکټ واخیستو هغې نه پس د دوی اکاونټ ته پیسې ولیږئ. دفتر یې په دیره دوبۍ کې دی. د کوم اډرس چې تاسو ته ښکاري د دې له لارې تاسو کولی شئ چې د دوی دفتر ته ورشئ او د کومې واتساپ شمېرې چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې تاسو د دوی سره تماس نیولی شئ.